بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. یقینا موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته ولېږلو دې هدایت سره چې خپل قوم وویروه او خبرداری کا مخکې د دې نه چې په هغو باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نوح علیه السلام وویل ای زما قومه زه ستاسو دپاره یو ښکاره څرګند ویرونکی پیغمبر یم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. چې د الله بندگی وکئ او د هغه نه وویریږئ او زما وینا ومنئ. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله بس تاسو گناهونه دروبخي او تاسو ته به یو مقرره وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله نیټه راشي نو نه رستو کیږي. کاشکې چې تاسو ته د دې معلومات وي. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح علیہ السلام عرض کو ای زما پروردگارا ما خپل قوم ته ورځ او شپه ستا طرف ته دعوت ورکو. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. خو زما بلنې د حق نه د هغو تېښته لا زیاته کړه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړې نو هغوی په غوږونو کې ګوتې ورکړې او مخونه یې په جامو پټ کړل او په خپل چلن یې ټینګار وکړو او ډېر تکبر یې وکړو. ثم إني دعوتهم جهارا. بیا ما هغو ته په لوړ غږ بلنه ورکړه. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. او بېشکه ما هغو ته پخکاره هم هغو ته تبلیغ وکړو او په پټه پټه مې هم پوی کړل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. او ما وویل چې خپل پروردگار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه لوی بخښونکی دی. يرسل السماء عليكم مدرارا. هغه به په تاسو د اسمانه ورېدونکی باران ولیږي. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. او تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کی. ستاسو د پاره به باغونه پیدا کی او د ستاسو د پاره به ولې وبهوي. ما لكم لا ترجون لله وقارا. پتاسو څه شوي دي چې د الله د لوی عقیده نه لرئ. وقد خلقكم أطوارا. په داسې حال کې چې هغه تاسو قسم قسم پیدا کړی یې. ألم تروا كيف خلق الله السبع سماوات
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا آیا نوی نئی چې پس طریقہ اللہ تعالی لاندې باندې او آسمانونه پیدا کړل وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا او په هغو کې سپوږمۍ خرو خانه رڼا جوړه کړه او نمرې بله ډیوه جوړه کړه والله أنبتكم من الأرض نباتا او الله تعالی تاسو د ځمکې نه پس عجیبه ډول را پیدا کړئ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا بیا به هغه تاسو هم دې ځمکې ته بیرته راولي او د دې نه بم ناڅاپه راوباسي والله جعل لكم الأرض بساطا او الله ځمکه ستاسو دپاره فرش په شانتې وغوړوله لتسلكوا منها سبلا فجاجا تر څو چې تاسو په هغې کې په فراغو لارو لاړ شئ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا نو علیہ السلام ویل ای زما پروردگارا هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي یې وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي ومكروا مكرا كبارا دغو کسانو ډیر لوی د فریب جال خور کړی دی وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا دیو ویل خپل معبودان هیڅ کله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سواه او نه یغوس او یعوق او نصر د دغو ټولو عبادت مه پرېږدئ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا او دی ډیر خلک گمراه کړل اے الهی ته د دغو ظالمانو گمراهی نوره هم زیاته کا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا دا خلق په سبب د خپلو ګناهونو غرق کړی شو او په جهنم کې ننویستل شو نو بیا هغوی د الله نه سوا څوک خپل مددگار ونه میندو وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا او حضرت نوح علیہ السلام ویل اے زما پروردگارا د دغو کافرانو نه یو هم پزمکا اوسیدونکې مه پرېږده إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا کتا دی پرېښودل نو دی بستا بندگان گمراه کړي او د دې د زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بدعمله او سخت کافر بوي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اے زما پروردگارا ماتا زما مور پلاتا او هر هغه چاته چې زما کورته د مومن په حیثیت داخل شوی دی او ټول مومن نارینو او مومنو ښځو ته بخښنه وکړه او د کافرانو دپاره د هلاکت نه سوا بل څه مه زیاتوه صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی